السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. انا افغان تعالی ستاسو ورور او ستاسو ملګری یو پیر بیا یو نوې موضوع سره حاضر یم ستاسو په خدمت کې. امید لرم چې ټول وخی او ژوند ته به تازه یي. په پښتنه مینا زما سلامونه او احترامات قبول کړئ چې هر ځای خوشاله و آباد اوسئ. یو موضوع در سره ټول مینوالو خو په غور باندې واورئ او که خوښه مو شوه نو ضرور زما د خبره د هغه خلکو غوږونو ته ورسوئ چې په چا کې دا عمل دی یا په چا کې دا کار دی. پرون یو ملګری سره مې باس کو، زه هر یو ویډیو تاسو سره ولیکم داسې یو خبره د فیسبوک ټول ملګري زه خپل رونه ګڼم او خپل دنیا یې ګڼم، تاسو سره شیر کوم د ثواب په نیت باندې. او که په معاشره کې یو هم داسې په دې ویډیو باندې عمل وشي نو زه وایم چې زما هغه ډیوټي به سر ته ورسي. یو ملګري سره مې خبرې کولې، خبرې پکې رالې ورو ورو ذاتي خبرو ته لاړې، د واده ته لاړې خبرې. نو هغه ما ته ووایي چې اناب خان ما صرف کویدن کړی دا او زما په کویدنه باندې 18 لک روپۍ لګېدلي دي. د هغه علاقې او د هغه ځای نوم نه اخلم، زمونږ په پښتنو کې او دا رواج زیات دی، په بره پښتونخوا کې او په ښکته پښتونخوا کې دا زیات دی. د ټولو علاقو ما ته پته ده او د هرې علاقې مختلف ریټونه دي. هغه مور او پلار ته دا خبره کول غواړم چې چا بچای دي د چا لونه دي د خپل لونو په سر پیسې ماخلي. د دې ما سره باقاعده ثبوتونه دي. که څوک وایي چې دا د کومې علاقې خبره ده نو زه تاسو ته په انبکس کې ویلی شم. غلط کمنټس راته مه کوئ، خو زه تاسو ته په انبکس کې ویلی شم چې د یوې لور خور کویدن تاسو کوئ نو تاسو وایي چې 15 لکه به دومره راکوئ، 10 لکه به دا راکوئ، دا به راکوئ او دا به راکوئ. په دې معاشره کې چې یو هلک د واده قابل وي او جینۍ د واده قابل وي، د جینۍ واده په دې وجه باندې پاتې چې هلک هغه پیسې لاني ورکړي 10 لکه 15 لکه یا 20 لکه هر څومره چې وي. هغه چې څو جوګه کېږي د هغه نیم عمر تیر شوی او د هغه ځوانۍ هغه عمر په هغه باندې تیر شوی. زما په خبرو تاسو ښه پوهېږئ زما د وینا مقصد څه دی. هغه هلک به غلطې لارې ته ولې ناړېږي، هغه جینۍ به غلط طرف ته ولې ناړېږي. انسان دی او د سره شیطان دی. نو خدای ته وګورئ او رسول ته وګورئ، دا ګنده رسم او دا ګنده رواج پرېږدئ. دا شته دی، زه په قسم باندې وایم، الله ګواه دی چې کوم ملګري زما دا ویډیو ګوري د انټرنیټ په لاره باندې نو د هغوی په کور کې به هم دغه ویډیو د ورسي هغه خلکو ته، هغوی به هم انټرنیټ استعمالوي، هغه لونو والا او هغه خویندو والا. خدای ته وګورئ او رسول ته وګورئ، د خپلو خویندو او د خپلو بچو زندګۍ مه تباه کوئ. د خپلو لونو په سر باندې پیسې ماخلئ. چې څومره زیات علم او پوهه په پښتونخوا کې ده دومره ناپوهي هم پکې ډېره ده او هغه غلط رسمونه او هغه غلط رواجونه چې موږ شروع کړي دي. دا زه د ځان نه دا خبرې نه کوم او نه زه د خپلې مشهورتیا دپاره دا خبرې کوم مینوالو، خو زما زړه ته په دې باندې ډېر درد راورسېد چې یو ځوان زلمی او هغه دومره پیسې نشي ګټلی. په دوبۍ کې څه دي، په سعودي عرب کې څه دي، په ملیشیا کې څه دي او په کویت کې څه دي او په قطر کې څه دي. او نه موږ سره دومره تعلیمونه چې څوک به موږ یا انجینیر کې یا به موږ لوی افسر کې، هغوی به یا 1000 درهمه تنخوایي یا به 1200 وي. هغوی کې به هغه ځای انډیوالي هم کوي، هغه به کور ته هم رالیږي او هغه به خپل واده هم پوره کوي. نو تر کومې پورې چې کله د هغه د واده او د ځوانۍ او د جوبن هغه وخت تیر شي د هغې نه پس هغه بیا د واده نه نور مخکې خبره نه کوم، خوله مې بده ښکاري. د هغې نه پس جینۍ او هلک دا بیا غلطو لارو طرف ته ځي. نو هغه مور او پلار ته بیا ورته وایم چې دا ظلم مه کوئ او دا زیاتې مه کوئ. بره یو ذات موجود دی او هغه به ستاسو نه د قیامت پر ورځ تپوس کوي. زما دغه پیغام دی چې څوک هم داسې کوي الله دې ورته نیغه لار وښیي، الله دې په سمه لار کړي او چې بیا هم نه سمیږي نو الله دې نست او نابود کړي. زه ډېره زیاته بخښنه غواړم ځکه چې ما ته یو ډېر ښه ملګري مې دا خبره وکړه او هغه ډېر په ترتیب باندې ما ته خبره وکړه چې خان دا دومره پیسې به زه ورکوم نو هله به زما واده کېږي. که بیا هم څوک داسې وي نو زه ورته ویلی شم چې په کم ځای کې دا کارونه کېږي. مخامخې نه وم. الله پاک دې زموږ د ټولو پردې وساتي او الله پاک دې داسې د غلط اواز نه موږ وساتي. ډېره زیاته مننه کوم د خپل کیمرمین ندیم خان سره. اناب خان تعالی له ورکړې اجازت. د الله په امان.